سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. د سپیس انفارمیشن د پاڼې قدرمنو او درنو مینوالو هیله لرم چې روغ او جوړ خوښ او خوشحاله به اوسئ. آیا تاسو کله د مشتری د سیارې په اړه معلومات اوریدلی؟ آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې د مشتری سیاره کې شته طوفانونه له څه وخت را په دې خوا پیل شوي دي؟ او کله مو په دې اړه اوریدلی چې د مشتری د سیارې هسته له کومو موادو څخه جوړه او د سانتیګراد په حساب یې د تودوخې درجه څومره ده؟ که غواړئ چې دا او دې ته ورته پوښتنې مو د مشتری د سیارې په تړاو ځواب شي، نو هم دا ویډیو له موږ سره تر پایه وڅارئ. هم دا ویډیو د کینګ اکاډمي د انګلیسي ژبې د ښوونیز مرکز په مالي ملاتړ تاسو ته وړاندې کیږي. سپیس انفارمیشن د فضا له ډګره جالب، تازه او کره معلومات تر تاسو وړاندې کوي. د همدې ویډیو د لیدلو په موخه تر پایه له موږ سره اوسئ. د مشتری سیاره لمر ته په نږدې واټن کې 5مه سیاره شمیرل کیږي او په لمریز نظام کې د لویو سیاراتو له ډلې څخه ګڼل کیږي چې 5 میلیارده کاله عمر لري. دا په داسې حال کې ده چې زموږ ځمکه 4.5 میلیارده کاله عمر لري. د مشتری د سیارې ستره سره برخه د یو لوی طوفان بهیر دی چې د ځمکې په اندازه ستروالی لري او د مشتری د سترګې په نامه شهرت پیدا کړی دی. د مشتری سیاره د څو کړیو درلودونکې ده. د زحل د حلقو په پرتله د مشتری حلقې ډیرې کمزورې دي او جوړښت یې د زحل د سیارې سره په توپیر له ګرد او غبار څخه دی. د مشتری سیاره تر ځمکې 11 ځله لویه ده. که چیرته د ځمکې ستروالی له یوې سکې سره پرتله کړو، د مشتری سیاره د باسکتبال د یو توپ په اندازه ده. په 43 دقیقو کې د لمر وړانګې د مشتری تر سیارې پورې رسیږي. دا چې ځمکه او مشتری دواړه د لمر پر شاوخوا په یو بیضوي مدار کې د خوځښت په حالت کې دي، نو له دې کبله له ځمکې سره د مشتری د سیارې واټن په مختلفو وختونو کې بدلون کوي. خو کله چې همدا دوه سیارې خپل نږدې واټن ته سره رسیږي، له ځمکې سره یې واټن 588 میلیون کیلومترو ته رسیږي. په مشتری کې یوه ورځ 10 ساعته دوام کوي. د مشتری سیاره په زیاته پیمانه د هیلیوم او هایدروجن له غازونو څخه جوړه شوې ده. د همدې سیارې په ژورو کې د تودوخې درجه او فشار لوړیږي. ورو ورو د هایدروجن غاز په مایع بدلیږي او د مشتری په سیاره کې د لمریز نظام لوی اقیانوس رامنځته کوي. په دې اقیانوس کې د اوبو پر ځای په اوبلنه بڼه هایدروجن تر سترګو کیږي. پوهان په دې باور دي چې د مشتری په ژورو کې فشار تر دې بریده ډیر دی چې الکترونونه کولای شي له هایدروجن څخه بیل شي او د الکتریکي عملیې د لارښوونې په ترڅ کې کولای شي چې فلزات رامنځته کړي او دا فلزات د مشتری په اتموسفیر کې د ځواکمن مقناطیسي میدان د منځته راتګ سبب ګرځي او د مشتری سیارې چټک خوځښت الکتریکي بهیرونه دې ساحې ته لیږدوي او د یو ځواکمن مقناطیسي میدان د منځته راتلو سبب ګرځي. تر اوسه په کره ډول نه ده جوته شوي چې د مشتری د سیارې په ژورو کې څه موقعیت لري. د مشتری سیاره چې د یوې هستې درلودونکې ده، د تودوخې درجه یې 50,000 درجې د سانتیګراد ته رسیږي چې له ډبرو او سیلیکاتو څخه جوړه شوې ده. د مشتری سیاره هغه مهال رامنځته شوه چې د لمریز نظام نورې سیارې 4.5 میلیارده کاله مخکې منځته راغلې وې. وروستۍ څېړنې په ډاګه کوي چې ښایي مشتری په ځمکه ډیره اغیزه ولري. د مشتری سطحه له غازونو، ګرد او مایع موادو څخه جوړه شوې ده. د مشتری د سیارې د زیاتې تودوخې له کبله هیڅ یوه هوایي بیړۍ نشي کولای د مشتری د سیارې فضا ته وردننه شي. د مشتری سیارې په فضا کې 3 ډوله وریځې شتون لري چې له یو او بل سره یو ځای شوي دي او 1 کیلومتره په اندازه اوږدوالی لري. د مشتری چټک خوځښت د دې لامل ګرځېدلی چې په مشتری کې شته وریځې په روښانه او تاریکو کمربندونو بدل شي.
د مشتري په سیاره کې ډیر طوفانونه د حرکت په حالت کې دي چې د مشتري د استوا کرښې ته نږدې د طوفانونو چټکوالی په ساعت کې 590 کیلومترو ته رسیږي. په مشتري کې سره ډوله برخه د ګڼو وریځو له شتون څخه رامنځته شوي چې د ځمکې 2 برابره حجم لري او له 300 کلونو را په دې خوا د مشتري په سطحه لیدل کیږي. د مشتري چاپیریال د ژوند کولو لپاره نه دی چمتو.